مستقبل د تباهۍ یو غټه کارخانه دا موبایل دی موبایل. ماله افسوس په هغه پلارانو راځي چې دا په کور کې پلار دی او ځان ته پلار وایي، د ده د زوی په لاس کې موبایل دی او دا ته دا تپوس نشي کوي چې بچیه دې موبایل کې ته څه ګورې. خپل بچي م خپله تباه او برباد چې زما او ستا د نوجوان نسل بیړه دې موبایل غرقه کړې ده. دا خبرې به درته بعضې څوک کوي یا نه به یې کوي. د یو عالم بیان مې وکتل او بیا مې چې وکتل همدغه شانتې وه. د ټولو نه زیات په ګوګل باندې سر چې د خوشو فلمونو او د فاحشو فلمونو کېږي هغه پاکستان کې. په پاکستان کې د ټولو نه زیات خوش او فاحش فلمونه کتلې کېږي په دې موبایل کې. دا موبایل نه دی، موبایل نه، دا د بدکارۍ یو غټه کارخانه، د فحاشۍ یو غټه کارخانه، ستا بچي د مستقبل د تباهۍ یو غټه کارخانه دا موبایل دی موبایل. په ټي وي به تا ته یو خاص قسمه خلک راتلل، یوه ښځه به درته راتله په دې موبایل کې چې ستا څنګه زړی او څنګه دې خوښی او کوم اندام کتل غواړي، نو صرف د هغه اندام نوم ورکه تا ته هغه اندامونه چې د کومې زنانه وی ټول درته راړی. بیا هم زمونږ د نوجوان نسل په لاس کې دا موبایل. ماله افسوس په هغه پلارانو راځي چې دا په کور کې پلار دی او ځان ته پلار وایي، د ده د زوی په لاس کې موبایل دی او دا ته دا تپوس نشي کوي چې بچیه دې موبایل کې ته څه ګورې. که غواړې چې دا موبایل مې د خبرو دپاره اخیستی نو په ساده موبایل خبرې نه کېږي. د څه دپاره دې موبایل اخیستی؟ په دې کې ته څه کتل غواړې؟ ستا د کومه څخه غټ روزګار دی؟ خپل بچي م خپله تباه او برباد. او ډېر افسوس په هغه پلارانو دی چې خپلو ماشومانو بچو له چې د موبایل نه غریبانان نه خبره پراته وي، ټیبلټ یې وله اخیستي دي او موبایلونه وله اخیستي دي او په خپلو لاسونو یې خپلو بچو ته ورکوي چې بچیه نن مې درته پلانکې کارټون پکې اچولی، هغه پلانکې کارټون مې درته راوړی. دا بعضې جهلا پکې لا ډرامې مچوي، په خپله خپل بچي تباه او برباد. چې دې ماشوم ته په وخت د ماشومتوب کې ته موبایل لاس کې ورکړې نو څه دې خیال دی چې غټ شي دا به قرآن ته لاس ویسي؟ والله لازم ته ویسي.